بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله او کچرنوي فضل الله تعالی علیکا پتا باندې اے پیغمبره ورحمته او رحمت دهغه لهمت نخامخه پوخ قص کړو طائفتن یوډلی منهم د دوینا ایودلو کا چې خطا کړی تا په فیصله کې وما یدلون او حقیقت دادی چې نشي خطا کولې دوی الا انفسهم مگر ځانون خپل وما يضرونك او نقصان نشي در رسولې دوی تا من شيء د هیڅ شي وانزل الله اور علی گلی دی الله علیک تا الکتاب کتاب والحکمت او حکمت وعلمک او خود لی دی تا ما هغه لم تکن تعلم چې نه پوهېدې ته په هغې باندې وکان فضل الله او دی فضل الله تعالی علیک پتا باندې عظیما ډیر لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم هیڅ قسمه خیر نشته دی په ډیرو پټو مشورو د دوی کې الا من امر بصدقه سوا د هغه چانه چې حکم کوي د صدقې کولو او معروف یا د نیکی کولو او اصلاح بین الناس یا د اصلاح کولو په منځ د خلکو کې ومن يفعل ذلك او څوک چې وکړي داسې کار ابتغاء مرضات الله د پاره د حاصلولو د رضامندۍ د الله فسوف نؤتیه نو زردا چې وربکړو مونږه دته اجرا عظیما اجر ډیر لوی ومن یشاقق الرسول او څوک چې مخالفت کوي د پیغمبر من بعد ما تبین پس د دینا چې ښکاره شو له الهدى د هدایت ويتبع روان شي په بل لار غیر سبیل المؤمنین سوا د لارې د مسلمانانو نه نوله نوابړو مونږ دلرا ما تولا کم خوا چې اوړي دی ونسله جهنم او داخل به کړو مونږ دوزخ ته وساءت مسیرا او ډیر بد دی زید ورتلو